لخوا نیول کیږي. نوموړی وایي په دې مشکوکو الوتکو کې په ځانګړو بستو کې تړل شوي توکي بارېږي او بهر ته وړل کیږي. طیاره‌های بدون لوگو، بدون نشان، فهمیده شود مربوط به کدام کشور و کدام شرکت است. در حالتی در میدان هوایی کابل به زمین می نشینند و پرواز می کنند، میرن و می آیند به طور مکرر که امنیت میدان هوایی هم به طور فوق‌العاده و نه توسط محافظین میدان هوایی بلکه محافظین فوق‌العاده از محل دیگر تامین شد. حکمتیار د ولسی جرګې له غړو غوښتنه وکړه چې د دې موضوع د څېړنې لپاره د یو پلاوی وټاکي څو وګوري چې دغه الوتکې د چا په غوښتنه افغانستان ته راځي او له ځان سره څه لیږدوي. لازم است پارلمان به این موضوع مهم هم موضوع مهم ملی باید بپردازه، هیئت را توظیف کنه، بررسی کنه قضیه چه تعدادی طیاره آمدن، چه چیز را با خود بردن، چرا بدون تفتیش انتقال یافتن، چرا طیاره‌های بدون لوگو نشان می‌دهند و چرا امنیتش توسط اداره دیگری تامین میشه، اداره‌ای که در دزدی‌ها شریک است، در غارت شریک است و امنیت افراد هم که اقربا و خویشاوندان مسئولینن از طرف از اینا تامین میشه و بدون ترس و بیم و مانع هم انتقال میتر که دلشان بخواه. طلا است، پول از دلار است، حتما همین است، چیز دیگری نیست. د ملکی هوایی چلند ادارې مسؤلانو په دې اړه زموږ ټلیفوني اړیکو ته ځواب ورنه کړ. په داسې حال کې ده چې تازه د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د پولیسو قومندان له دندې لرې شوی او پر ځای د ولسمشر غني د ځانګړو ساتونکو پخوانی مشر په دنده ګمارل شوی دی. ما خو ټول افغانستان جوړ مې نه کړ.